مفتي منور شاکر صاحب دلته ټول لګیا دي چې شهید شول الله دې ورته جنت الفردوس ورکړي. خفه شو به ډېر زیات خو انشاءالله خبره به پې کېږي. نو دې نه پس چې زموږ کوم مزل دی د پښتنو یاد ساتئ دغه مزل چې دی دا به ورو ورو سختېږي. په دې کې به زموږ ډېر مشران ډېر کشران ځکه دا مزل د پښتونو د افغان قام د بقا دی، زموږ د عزت دی، زموږ د ناموس دی. نو دا به اوس سختېږي، دا به ډېر سختېږي او دا د کمزوري وینې د کمزوري فطرت والا خلکو کار نه دی. نو کمزوري فطرت والا خلک چې دی هغه به ظالم ته سر ټیټ کړي، ظالم به راځي یری به د مشران بندله وژني، کورمه کې بدله اور جوړ کی، دماکې بدله جوړه کی. ځکه